ملګرو دغه نوی نظم په دې نن سبا حالاتو تاسو ټولو پښتنو ته ډالۍ. د نظم عنوان دی پښتانه. کورونو کې بل رنګ جړا کېږي باچا صاحب، پښتون سره دا کومه ناروا کېږي باچا صاحب. ته وګوره ناحقه او په بې ځایه کې مړه کېږي. مثال لکه میږو په شان په لارو کې مړه کېږي. په وینو کې ککړ د پښتونخوا هره کوڅه کې پوټي پوټي پراته دي د جومات په دروازه کې. په وینو کې ککړ د پښتونخوا هره کوڅه کې پوټي پوټي پراته دي د جومات په دروازه کې. د ډېرې مجبورۍ نه د یو بل په در کې ناست وي، د لوږې نه په ښار کې د روټۍ چغې وباسي. ښایسته ښکلی بدن مې په ورونو کې سوځېږي. قسم دی کله کله د کورونو نه ورکېږي. ناشنا ناشنا نخرې په هر زلمي کېږي باچا صاحب، د هر پښتون په سر باندې بولي کېږي باچا صاحب. ناشنا ناشنا نخرې په هر زلمي کېږي باچا صاحب، د هر پښتون په سر باندې بولي کېږي باچا صاحب. دنیا حیرانه شوې ده زمونږ زندګۍ ته، قسم دی تیار شوی هر سړی دی خودکشۍ ته. زمونږ خاموشۍ ته بد نظر مه کوه صیبه، دشمن په شان ګزار د زړه په سر مه کوه صیبه. دنیا حیرانه شوې ده زمونږ زندګۍ ته، قسم دی تیار شوی هر سړی دی خودکشۍ ته. زمونږ د خاموشۍ نه بد نظر مه کوه صیبه، دشمن په شان ګزار د زړه په سر مه کوه صیبه. که هر څومره باچا صاحب په ازغو باندې پرېوځم، خو امن خوشحالولی دې په خپو باندې پرېوځم. زمونږ د تورسرو د ازاره ویرېږه، که تنګ شو نو باچا صاحب هره لاره ویرېږه. په یو سړي چې دوه شي رڼا ورځ پې توره شپه شي، واکداره هسې نه چې په محل کې دې تیاره شي. زمونږ د تورسرو د ازاره ویرېږه، که تنګ شو نو باچا صاحب هره لاره ویرېږه. په یو سړي چې دوه شي رڼا ورځ پې توره شپه شي، واکداره هسې نه چې په محل کې دې تیاره شي. دا خلک به تمام عمر ړانده نه وي باچا صاحب، خواره واره به داسې پښتانه نه وي باچا صاحب. د یانه دا یو کېږي نه ورکېږي پښتانه، د خپله لاسه هر ځای کې قتلېږي پښتانه، د خپله لاسه هر ځای کې قتلېږي پښتانه.